ګورستان کړ جنګ سره کوم ولای مزایره کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. زنه دای بعد مصرف کوم بام په مصادره دا ګولا دا دغه دې د څنګه کتلی خلیل دی شه کوم ځای ته رسیدلی دا خلاص و کلیبورډ واس خلاص خالي کلیبورډ خلاص و دا کوینجه پاتې دي دا مینس دا دی نو دا مزه دا سمکار کوي تر دغه څنګه په سکاره ګورځ دا دی او دا مونږ زده دا شتنه سوا کوم کې او خدای وکړه یو په کنجاک شته کنجاک بسم الله الرحمن الرحیم. راځو دلته یو چشل کو یو کښنی ټیبل لیکو دا یسو نیم دی اف نیم دی او دلته هم سالاري ده دلته هم چشتی بانوس دی دلته هم ټوټل دی آیډي مې دوه ده نیم مې مثلا جان دی د خان زوی دی د سالاري هم دونه قدرې ده بانوس یې هم 400 دی که څو دی دا قدرې دی ټوټل یې هم مساویه که 25 سره دا دوه سره جمع کړه. ګورئ دا د سمیشن دغه چیش بولي دا اوس عملیات ما اجرا کړه دا چیش بولي سمیشن یا جمع کول دا خو مې باید بل ورځ رسونه پښتې دا باید زده یې ښه ورته ګورئ. دریم کس دی خان خپل دی دا هم د علي زوی دی او دلته څو قدرې ماشه دی دا قدرې بانوس یې هم دا قدرې دی دا د جمع پر ځای باندې تقسیم وزر او هر شی کولی شي. بیا څوک دی بیا علي دی د خان زوی دی دلته راسه دا قدرې دی پسې راسه بانوس یې هم دا قدرې دی بیا راسه مثلا شپږم کس څوک دی جان جان خو مې لیکلی دی دا دوم جان ولي دی سیسو ولي د علي زوی دی د دې سړي دونه معاش دی او دونه بانوس دی دا بانوس سوتیات کوي دا بل شی چې سره ګډ بیا جمع کېږي نه ښه. اوس نو په دې ځای کې ما چش کړی دی همغه عملیه مې لیکلې د فورمولا فقط راسي په دا کوینج چې ودرېده دغه کارسر چې په جمع تبدیل سو راکش که تر هر ځای چې ولاړ شي په دغه باندې بالا فورمولا تطبیق کېږي سیسو. اوس نو موږ دلته چش لرو په فونټ ګروپ کې موږ بورډ لرو ایټالیک لرو انډرلاین لرو دغه رقم بارډر لرو بیکګراوند کالر لرو ټیکس کالر لرو انکریمنټ او ډیکریمنټ یا انکریز او ډیکریز لرو د ټیکس د بلتم ډیکریز دی په دې ځای کې فونټونه دي سیسو او دې ته بیا چش ویل کېږي ډیالاګ باکس ویل کېږي سیسو. اوس راځم دې ته یو چش کوم مثلا دا دغه څه پرېږدم دا بولډ کوم ګورئ بولډ د لیکنې د پنډوالي لپاره استفاده کېږي ایټالیک یې څه مایل موډ یې راولي سیسو انډرلاین ټوله به انډرلاین سي سیسو. راځم انډرلاین دلته یو اپشن لري یو ډوبل انډرلاین لري یو چشتي سنگل انډرلاین دی سیسو دوه ډول انډرلاین دی یو لیکه ده یو دوه لیکه ډوبل لیکه ګور اوس درالي ډبل لیکه لاندې سره سیسو. و چې نقطه ځای لیکنه کوي دلته په دې ځای کې چې ځای لیکنه کوي نور بلاغه انډرلاین د بورډ ایټالیک د کله چې ته وغواړې چې دا بیرته د دې حالت ته وباسیا بیا به راځي دا غیر فعاله کوي دا به غیر فعاله کوي دا به غیر فعاله کوي. شارټ کټونه د دې د کنټرول بی دی د دې د کنټرول آی دی د دې د کنټرول یو دی دا شارټ کټونه سر په خلاصونه. ورپسې موږ چې لرو بارډر لرو یا مور بارډر څه بولی سیسونه دا چې کله را خلاص کې موږ د څو ډول بارډرونه لرو یو باټم بارډر دی یعنی لاندې بارډر راولي اوس ګورم لاندې بارډر رالی نور لیک بارډر نه لري سیسو یوازې د ټیبل لاندې بارډر رالی یا د ډیټا لاندې بارډر رالی سیسو. ورپسې موږ ټاپ بارډر سربیره یو دانه راولي ګورئ چې دا د لوړ رالی بیا یې انتخابوم کله چې مې انتخاب کړی دلته راځم بیا چش لرو دلته لیفټ بارډر چپې خواته راوله ګوره دې خواته رالی دا خوا یې نه لري اوس لکه د ملا نصرالدین سرای یو دیوال یې نسته رایټ دې خواته هم راوله اوس دا د چا طرفه رالی سیسو. بیرته دا چش کوم راځم پر دې ځای باندې کلیک کوم نو بارډر کوم ګسر په بارډر لري لاله سیسو بیا یې انتخابوم کله چې مې انتخاب کړی دلته راځم آل بارډر ټوله ماته بارډر کړه دا د په ټوله بارډر باندې تبدیل سیسو. بیرته راځم دا چش کوم دلته نو بارډر انتخابوم چې ګسر د بارډر لري لاله بیرته د بارډر وېستي بیا راځم انتخابوم کله چې مې انتخاب کړی دلته پر دې باندې کلیک کوم راځم آل بارډر چې مې کله ولیکي بیا راځم په دې ځای کې چش لرو آوټ ساید بارډر بهرني بارډرونه راوړل یا بیرته راځم دا انتخابوم د نو بارډر سره راوړم چې آوټ ساید بارډر کم یو اوس ګوره بارډر که سره لري لاندې سیسلو دا انتخابوم کله چې انتخاب کې آوټ ساید بارډر باندې کلیک وکړ یوازې بهرنۍ ساته چې سول په بارډر کې رااله سیسلو دا بیرته انتخابوم کله چې انتخاب کړ نو بارډر باندې کلیک کوم یا
ټیک باکس بارډر صحیح سلو دا بیا چې شته په پنډ خطه باندې بارډر پر ګرځي ډبل بارډر دی صحیح سلو بیا راځم دا انتخابوم کله چې انتخاب کړی دا خلاصوم دلته لاندې چې شلو باټم ډوبل بارډر یا لاندې بارډر دی چې شي ډبل دی ګوره لاندې ډبل سو نور ساده دی یعنی ډبل څه معنا جوړه لیکل راغلی دی صحیح سلو بیا راځم دلته څه وایي ټیک باټم بارډر ته خو وویل سو ټیک باټم بارډر یوازې لاندې لیکل چې شي پنډ دی اوس راځم په دې کې اوس خو ګرځي دغه ها ټیک باریک ته وایي که پنځه ته یا ټیک دغه ته وایي زه دا نو بارډر انتخابوم صحیح سو راځم باټم ټیک راته انتخاب څه سو هغه دا ګورئ یوازې لاندې چې راله ټیک یا پنډل لیکل راله یا ډبل یا بولډ لیکل راله بیا راځم دا انتخابوم کله چې انتخاب کړی دلته بیا ټاپ ان باټم بارډر لوړه او لاندې دی ګوره لوړه او لاندې یوازې لوړه لاندې بغلونه دغه یې پرېښوله بیا راځم پر دې کلیک کوم ټاپ ان ټیک باټم بارډر لوړه او ښکته دي چې ښکته دي پنډې لوړه دي نرۍ لیکي ټاپ ان ډوبل باټم بارډر لوړه یوه دانه او لاندې ډبله راوله ګورې اوس لاندې ډبله ده لوړه یوه دانه سر په خلاص په دې باندې دا انګلیسي ښه ټایټ زده کړئ هر یوې سره چې انګلیسي لیکلی ده د هغه تعداد په ګرافیکي ډول سره ښودلی یم صحیح سولو بیا ښه سر په خلاص کړئ چې بیا پوښتنې که په سوال کې په امتحان کې راتللې که د هغې په شفاهي ډول راتللې دا موډ راځي ورپسې موږ چې لرو ډریو بارډر اوس نو زه کلیک کوم دا بارډرونه نه غواړم چې لاندې کښته و داخل و خارج دا بارډرونه یا زه خپله غواړم چې یوازې یو دغه ته بارډر واچوم یو بل دغه ته وراچوم یو بل مثلا دلته وراچوم بلا دې قلم په لاس کې دې پرځای ها مابین زموږ و په کوم مابین باندې یو سین یې ولیکولی شي و دغه صحیح شو سر په خلاص عمودي ډول هم پرېږدي یا عمودي ډول خو نو دغه سیل دی دا به بیا کوچنی کړی و سر په خلاص په دې باندې بیا دا انتخابوم کله چې مې انتخاب کړی دا نو بارډر راځم انتخابوم یا چیرې دی نو بارډر دا بارډر دې که سره لري لا دا چې مې کله انتخاب کړی بیا راځم دلته دا بارډرونه راخلاصوم په دې ځای کې موږ بارډر ډریو بارډر ګریډ لرو صحیح سولو چې په یوه پله باندې ماته دغه ته څه ویل کېږي دا ته ګریډ ویل کېږي دا شاته چې دا بکګراونډ کې خپلې خانې لري زه فقط ټیبل معلوم دی چې د دې ځای څخه تر دې ځای دی بعد دې ځای دا کارسر راکشوم ټوله ماته بارډر جوړوي صحیح سولو یعنی ګریډ د درجې رقم ګریډ دلته درجه نه ورکوي دلته د جال غوندې معنا ورکوي صحیح سو کلیک پر وکړه راکش کړه پر دې ځای باندې ټوله ماته ټیبل صحیح سو هر ځای چې غواړي دا غواړي مثلا چې بارډرونه نه جوړ کړه سر په خلاص کنټرول ای ووهه ټیبل څنګه ته ټیبل جوړېږي ووهه ټیبل هر رقم ټیبل کوچنی جوړی غټ جوړی هر څومره جوړی هغونه جوړولی شي راځم دا چیز کوم کلیر آل ډیټا کوم دا انتخابوم د دې ځای څخه دا ګرځوي پر دا ځای انتخابوم دا نو بارډر انتخابوم چې هلته بارډر وځي بیا انتخابوم یا راځم دلته ګورم څه شی لرو بل اراس بارډر دی مثلا دا بارډرونه زه دې ته ورکوم اوس راځم چې کوم دا آل بارډر کوم اوس آل بارډر چې ورکړم غواړم چې دغه نه مثال څنګه درته وښیم دلته په دې ځای کې زه بارډر نه ورکوم صحیح شو دا د سلونو کې دلته اراس که راسه کم یو خراب دا خراب دلته دا خراب دلته دا خراب دا خراب بلا دغه په لاس در کې هغه څه شی بولي تخته پاک تخته پاکې په لاس در کې هر څه چې خراب دی دا یې پراکش کړه بیا خراب کړه دلته دا پراکش کړه صحیح شو دا پنسل پاک پنسل پاک سر په خلاص په دې باندې بیا ډبل کلیک پر وکړه د پنسل پاک دغه سره به خلاص شي راځو بیا چې لرو لاین کالر لرو اوس نو دلته زه لاینونه کاږم راځه مهرباني ښه چې کومه ځای ورسېدو راځو دا راخلاصو دلته یې راس بورډر کوم درته ووایه بیا موږ چې لرو لاین کالر لرو اوس نو زه دلته کله چې دا بورډر مثلا زه لیکم دا ډریو بورډر ته راځم صحیح شو دا د لیکم یو خطور رنګ دی دا خوندور نه دی زه غواړم چې دا رنګ یې ور تغیر کړم صحیح شو راځم څه رنګ غواړم دا سور رنګ غواړم موږ چې هر ځای یې دا د سور رنګ باندې بورډر لرو صحیح شو هر رنګ چې انتخابوي دا را سره خلاص کړه نو د لاین کالر له راسه مثلا دا رنګ غواړم اوس یې پراکش کړه دې ګټه نو نه پوهېږم لامل چې بیا رنګه پرنټین نو رنګه د ځایونه ستا دغه ټیبلونه دغه ساده نه جوړي لکه موږ چې جوړول ته جلا جلا رنګونه ورکوي سیسونه بیا خصوصا برخې راپورونه چې دي برخې یو برخې ته یو ډول رنګ ورکړي دا قدرت الله خان راپورونه ډېر دلې پوښتنه زه وکړم رنګه یې که نه یي هلکه نه وم وایي
دا د خطکش پر کش کې دا ګرد خلاص کې صحیح شو. ورپسې راځو لاین سټایل دی صحیح شو. اوس موږ مخکې یوازې دا ساده سټایل درلودی، زه ورته یا ساده نه غواړم دا موډ کا. اوس بیا ګوره دا موډ باندې جوړ صحیح شو. دا مې نه دی خوښ مثلا را سره کښته شوه سره د راسه دا مې خوښتیا د راسه اوس بیا دا موډ صحیح شو. دا مې نه دی خوښ رقم رنگونه دی اړ چې غواړم تر شوه دا لاین سټایل تر راسه به دې کې مثلا دا دا وته رنگ کوي شو و دا دی اوس راسه دلته چې وکړه لاین کلر ته چرالیا نو تر راسه مثلا دې ته دا رنگ انتخاب کا صحیح سر بخلاص بیا تر علم پر را سر باندې کلیک وکړه کش کټوله بیرته خراب کا. بیا راځم لاندې چې لرو مور بارډر تر راځه. اوس نو دې بارډر ته چراله په دې ځای کې موږ ټیبل انتخاب کړی دی هغه دې صحیح سره. دلته اول سټایل د احمد علي په شخته دلته ته ګوره باندې کمپیوټر په دې ځای کې اول د لاین سټایل مشخص کړه څنګه سټایل غواړي. زه مثلا دا ډبل سټایل غواړم صحیح سره. اوس نو نن ګسر جنې اوټ لاین یوازې د بهرنۍ لیکي ام ساید یوازې په داخل کې صحیح سره. زه یوازې په داخل کوم راسه وکې وینه اوټ لاین نه لرم یوازې په داخل کې صحیح سره. بیا راځم دا انتخابوم کله چې مې انتخاب کړی دلته راځم کوم ځای راخلاصوم چیرې واغه دا بارډر تر راځم دا چې کله راځم اوس نو ان ساید په داخل کې د زه ته اوټ لاین هم غواړم ان ساید هم غواړم ان ساید هم انتخاب کړ دلته ټاپ باټم بابنز کې ها چلته مو لا غشیان دي یو ځای نه ولاده چې دې بجې ځکه ماڅ په دا کونج کې دا راکړه د کش کوي و د جخه کشیږي و د جخه کشیږي صحیح سره. و زه راځم د حالت په دې ځای باندې کلیک کوم دلته راځم هغه دوه کمی دي یو دغه ده داوم جوړ ک بلوم دا جوړ ک تاسو کې ګوره اوس په ټیبل په دا موډ واړشتي صحیح سره. اندازې څو غټه کول سم مېش صحیح سره څنګه شو دا راغلی دا دې چې وځي ورنګ انتخاب کړه سر بخلاص بارډر کې په مشکل نه. اوس نو زه غواړم چې دغه سیل دی مثلا یو مشخص سیل لکه دلته ماغه فورمولې راایستل یو تور سور زرغون رنگونه مور کړو غواړم چې هغه ترنګ ورکم راسه کلیک کړو کار رنگ چې غواړم ورته وټاک صحیح سو. دا سیل رنگ دی صحیح سو. د بیک ګراوند په دې کې ټیکست لیکم مثلا چې لیکم ټیکست دلته فارت لیکم فارت مو ولیکي غواړم چې دا ټیکست رنگ ورکم ټیکست چې رنگ کوي بیا په دې څه استفاده کوي څه رنگ غواړي هر رنگ چې غواړي مثلا سور رنگ صحیح سو. بل په دې ځای کې چې لرو غواړم چې یو ډول فونټ و د خپل لیکن ته مشخص کم راځه په دې ځای کې دا راخلاص کړو ته 2013 فونټونه پراته دي یو څه مشخص یا صحیح سو. ستې کمپیوټر کې دونه ډیر نه ما کمپیوټر کې ما 1500 دانه نور انسټال کړی دي 300 خپل دي صحیح سو. نو ستې کمپیوټر کې 300 دانه هغه زیاتره د انګلیسي ژبې لپاره یا ویني یا د استغراق خوري هر موډ چې غواړي هغه ورته ټاکلی سي دا شبکه بیا کښته نورمه ویني اوس دا موډ سر بخلاص ان شاء الله. هغه ستې کمپیوټر کې ډېر عمومي چې ډېر استفاده کیږي هغه د ټایم نیو رومان په نامه د ژبې انګلیسي ته واړو په دغه ځای کې ودرېږي کله چې دلته ودرېږي ټي آی ایم او خپل راړي انټر کا ټایم نیو رومان ته واړشتي سیزونه و دلته موږ چې کولای شو دا خپل لیکنه کوښښ کولای او ټولای شو دې ته چې ویل کیږي لیو پریویو ویل کیږي سیزونه دا ځای ته او دلته موږ کوښښ کیږي او چې خو دې ته بیا انکریمنت او ډیکریمنت یا ډیکریز او انکریز ویل کیږي سیزونه لیو پریویو څه معنی ګوره زه پر اپلای کوم نه خپل ته غټیږي ګوره یعنی ژوندۍ لیدل سیس په ژوندۍ باندې لیدل الله ست یو ولست اپلای کړی مینه دا راته معلومیږي چې دونه کدرې ده لیکن په دې ځای کې بیا دونه اندازه د ورزیاتواله کوښښ کولای شي. سر بخلاص ولم ورپسې راځم ډیالاګ باکس راخلاصوم په ډیالاګ باکس مرچ شوی فونټ وای فونټونه لکه و چې مدته درته ویل مثلا په دې ځای کې دغه ورته مشخص کا دغه فونټ ته مشخص کا دلته راسه فونټ سټایل ته مشخص کا ایټالیک دی ګریس دی چشتي دا رقم دی راسه وکي که څه مدا ګوره د لښکو تغیرات کړو سي سره بیا دا راخلاصوم د څلور ډول مش په دې ځای کې لرو لکه دلته ایټالیک او بولډ لرو په دې ځای کې سایز او غټول څه څو کډر اندازه ته په دې پریویو کې لیدو وای سي سر بخلاصون بل لازم دلته انټرلاین ورته ټاکي څه ډول سنگل ډبل سنگل اکاونټینګ ډبل اکاونټینګ سم موډ وایي دراسه د انتخاب ګوره د موډ راځي څه ډبل سنگل ډبل راځي په دې ځای کې راځي ډبل اکاونټینګ سره ډبل یعنی جوړه پندې لیکي راځي سیسونه دلته کالر ته مشخص کړه ډبل انډرلاین څه موډ کالر ولري ګوره انډرلاین سټایل دوال ته کالر کې نورمال فونټ هغه ساده نورمال فونټ ولاړی چې ولې اندازه سوی ریال یا خپل د فونټ نوم سو دلته نورمال ټول چې تاسو کړی واغه د بین ولر سیسونه دا بیرته د نورمال حالت باسم
راځم دلته چې لرو په ورډ پروګرام کې موږ دلته سټریک ترود درلود استي په یاد دي لیکن په ایکسل کې هلته نه لرو سټریک ترود و سابسکرایب دا شان څه کړو تاسو په کوئی په دې ځای کې موږ نه لرو هغه په ډیالاګ باکس کې لرو صحیح سره نو بلا جان دا سټریک ترود او سوپرسکرایب سابسکرایب څه شي ده بلا کړی چې نه ولا نو ولا ده ښه راځم داسې وخت راځي دلته چې شي ته لیکي یو د ریاضي فورمولا لیکي صحیح مثلا په دې ځای کې زه دغه لیکم اول H2O دا د څه شي دی د اوبو فورمول دی بل لاندې څه شي لیکم بل لاندې مثلا دغه لیکم یو د ریاضي سوال اته په توان د څلور ته په توان د درې مساوي کېږي په څو سره سیسو اوس دا چې کله ته توان ته خېږي موږ په ریاضي په وورډ پروګرام په دغه کې په پینټ کې درلودي کنه درلودي دلته موږ ښکارات څه شي درلودل ایکس په توان د 2 ایکس په قاعده د 2 چې یو قاعده تر شو کول یو توان د پورته کول سابسکرایب او سوپرسکرایب یې بلله او سټریک ترود مم درلودي سیسو اوس راځل ته موږ اول چې شوې سټریک ترود وای په دې ډیالاګ باس کله راخلاص کړل ته موږ سټریک ترود لرو سټریک ترود د دې لپاره استفاده کړي چې کله یو لیکنه ځای لږه هغه لیکنه یو توري خراب نه غواړي چې هغه دی وایي بس دا په مابین لیک ورکش کله په کلام چې شي خراب کیسې سو مثال زه اوس راځم اول ته دا خرابوم کله چې مې خراب کړي دا انتخابوم چې انتخاب مې کړي راځم دا راخلاصوم سټریک ترود پروګرام انتخابوم اوکې که ګور پرغه مابین د لیک کاش کله سې سو اوس بیا هغه چې کومه د سټریک ترود به باسم راسه اوکې که دا هم غیر فعال کراسه دا اوکې که هغه پرته د بینه اوس راځم د دې اندازې څور راټوم د دوه انتخابوم کله چې انتخاب کړم چې سم معلوم شه راځم دوه چشتي دوه خو باید په قاعده کې او دا انتخابوم کله چې انتخاب کړل د ډیالاګ باکس را خلاصوم دلته سابسکرایب قاعده ته ویل کېږي سیسو راسه وکي که ګوره دی وسغه شواسو د وبو فورمول زم جوړ سو راځم اته خو په توان د درې دی به چې دا چشته وخیږي توان ته وخیږي راسه دا وکي کله چې دی وکي کې دا سوپرسکرایب کسیسو وکي که ګوره دی وس توان ته وخت مساوي پرڅو یا انتخاب مشکل خو نشته تر دې بس ته کنور مواست بس دا غځای بل درته وایم دا ساده سیسون مثال زه دلته لیکنه کوم دا مې چې شي دا مې آی ډي دا مې نیم دی یا دا مې اف نیم دی سیسو او دا مې چې دا فیس دی سیسو دا چې ټول د یوې خوا شروع دي ګوره د دې خوا زه غواړم چې دا په مابینځ کې راسي یا د چپې خوا راسي دلته بیا چې لرم په دې ځای کې پښتو لرم سیسو مثلا نوم دی د پلار نوم دی دلته چې شي نیکه نوم دی په دې ځای کې چې لرو پیس لرو سیسونه اوس پښتو د یوې خوا شروع د انګلیسي د بلې خوا شروع د زه غواړم چې دا دواړه یا د چپې خوا شروع یا د رستې خوا شروع شي دا انتخابوم کله چې انتخاب کړل راځم دا چې د چپې خوا دی دا مابینځ ته راولي یا دا چې ته راولي د رستې خوا شروع کړي لکه پښتو چې د سیسو که چیرې شارټکټ ووایي کنټرول ای ووایي مابینځ یا نه انتخابوي دا راسه یو دانه انتخاب کنټرول ای ووایي یا نه لري د شرکت یې د کار نه کوي هغه یوازې په وورډ کې کار کوي راځم انتخابوم یا په مابینځ کې راوله زیاتره وخت دغه شیان چې دي په مابینځ کې د سیلونو راغلي سیزو مابینځ چې کله راولي بیا پر دا باندې کلیک کوئ اوس نو زه دلته چې لرم دغه سیل څه غټوم دونه قدر اندازه غټ دا سیل اوس نو دا سیل خو زه غواړم چې دغه آی ډي دي په مابینځ کې راسي یا په سر کې دي راسي یا د بي پای ته راسي دا رقم خو نه کوي چې دا رقم راغلی دا مابین دا پای ته بیا ګسره نه راځي سیسو دغه لپاره دا انتخاب کړل چې د انتخاب کړل دا په سر کې راولي سیسو په سر کې د رستې خو راوله د چپې خو راوله په مابینځ کې راوله یا په مابینځ کې راوله دا د مابینځ سره یا مابینځ کې راوله پای ته راوله دی خاطر دی راسي سر په خلاص دا راس انتخاب کړه سیلی سره غټ کړه اندازه کوم یو نه راوټ دا د پلار نوم دا شیان زه نه غواړم چې په دې مابینځ کې دراسه دا مابینځ ته راولم راسه دې ځای ته راولم که چیرې دا ونه لیکي اساسون دا زه نه لیکم دلته یو نوی شي ټاخم په دې ځای کې خپل فورمول لیکم اساسون فورمول نه فورم لیکم غټ فورم دی هر سات کې دا مابین ته وړو اخوا ته وسه اخوا ته وسه هر څه ته دا ډیر زور غواړي هر څو فورمول مثلا فورمول چې ډیر څو کدري ډیټا چې ډیر څو دا انتخاب کړه دې ځای دا چې کله ته دې ځای انتخاب کړل راسه دا ورته دا مابینځ کې راوله زه چې لیکنه کې کوم بولډ راوله او سیل ته یو ډول سیل ته رنګ مور کو لیکنې ته یو ډول رنګ ورکړه دا ټول تنظیمات د چشتي په مابینځ کې د همیشه شروع او دلته چې شي دا خو اوس نه وای بس اوس هر ځای ته ډیټا لیکه مثلا زه لیکم دلته آی ډي خپل د مابینځ کې دي سولا چې آی ډي دا نیم دی او اف نیم راځم کښته راشو کېږم په دې ځای کې لیکم سیزو دلته لیکم چې آی ډي نیم دی او دلته راشو کېږم چې لیکم په دې ځای کې مثلا نوم لیکم چې جان دی خان بیا ټول مابین شین رنګ او تاسو کوم ډول ورته انتخاب کړو هغه ډول ورته راځي سیسو دا راسه د سیل غټ کا هغه مابین کې مشکل نه جوړي پای ساتنه
صحیح شو دا بیا دا خواري نه درته غواړي چې اوس که دا رقم نه کړې نوي شرط ته راځم زه په دې ځای کې چې لیکم آی ډي لیکم دلته نیم لیکم دلته اف نیم لیکم او دلته مثلا فیس لیکم دا شیان مې ولیکل صحیح شو اوس زه دا سیل راخم دا چې کوم دا سیل اندازه ورټوم پای ته رالو دا انتخابوم تر دې ځای دا چې ته راولم مابینځ ته راولم دلته چې بیا راسې اوس آی ډي لیکې چې لیکم آی ډي دا شی ده مثلا نوم یې څه دی جان دی او پلار نوم یې څه دی خان دی دلته راځم پیس مثلا دا کدر دی انټر وهم اوس انټر مو وای په دې ځای کې مثلا د وخت راځي دغه دوه سیلونه زه ورسره کاټ چې کوم میټ کوم اوس خو دا سیل باید زه د اندازه راغټه کوم دلته د دې ځای ها څو هغه سیل غټ سي دا د پای ته راځي د دې لپاره به بیا خواري کاږه دا به بیا راولي دا مابینځ نو درغه اسانه خبره ده چې د سره انتخاب کته دا ځای راسه و دا مابینځ سره ولا یا سر ته بوزه ټول بولټ کا ایټالیک کارت تنظیمات چې ته غواړې څه پونټونه فورمټ چې کوي هغه ته مشخص کنور بیا دا کیسه نشته زهار سم که نو سیل خراب سو آسان سو هغه کیسه نشته چې ټول په وخت نه مثلا داسې دغه پکې پاله کېږي چې برسل لیکنه نه وي دایمي بس هغه کې څنګه که مثلا دا د انتخاب کار صحیح دا چې کله انتخاب کړل راسه دا ځای را خلاص کړه دا ځای چې را خلاص کې شیرینګ ټو پیټه کو کېکه اوس په دې ځای کې هر څه لیکل چې انټر چې دوی هغه په هغه ځای کې راځي راسه دلته دا چې د نور دې ته ورته بیرته بیا د سره سره ها چې اوس د نور کې دغه څه بیرته چې داخلي بیرته بیا پاله کوي یا دا ور داخل سولم اوس غواړي چې دغه پاله کې اول خو ډبل کلیک وکړه کنو اف 2 و هسې سولم اف 2 چې دوی دا دغه لیکنې سره سر په خلاص مشکل خو نشته یا Yeah. بس